خلکو سره شته کړې ده. خیر دې اوسې، مننه. شکریه از آقای محترم در این شرایط سخت فعلی افغانستان که بر ما کمک کرده و خداوند کریم این کمک در بار خود قبول کنه. زما محترم ورونو او خویندو، نن موږ تاسو چې په کادانک کلي کې چې د فراه ولایت اړوند سیمه ده موقعیت لرو. البته نن د جنوري 26 تاریخ ده چې د 2022 میلادي کال. زموږ او تاسو یو با احساس ورور چې همیشه د افغانستان ګران خلکو سره کومک کړی ده، نن بیا هم حاجي صاحب کومک استولی و خدماتو دفتر ته چې تاسو ته مو واخیست و توضیح تشکر میکنم از برادر محترم در این شرایط سخت و هوای سخت و بیکاری کمک نموده. ما بسیار سپاسگزاری میکنه. خداوند تعالی به ایشان ثواب آخرت و آخرت بده.